موږ باید دا ومنو چې افغانستان جدي اقتصادي مشکلات سره مخامخ دی او هر یو مسلمان هر یو افغان دا وظیفه ده چې حل لارو سره راشي تر څو پورې دغه بحران نه موږ ووځو. په همدې نیت باندې انشاءالله زه به مختلف ویډیوګانې جوړوم او خپل نظریات به شریکوم تر څو پورې افغانستان اقتصادي مشکلات حل شي. الحمدلله زه په اقتصاد کې ماستري هم لرم او لیسانس مې هم په دې بخش کې کړی دی. د دنیا مختلف اقتصادونه مې لوستي دي او کم سے کم د 16 ډېر ملکونو ته مې سفر کړی دی او د هغوی ملکونو اقتصاد مې هم مطالعه کړی دی. ورونو خویندو دغه ویډیو کې به زه هغه نظریات شریک کوم چې کوم دفعتاً موږ تطبیق کولی شو او ضرورت به نه وي کوم بودیجې ته. مطمئنم چې یو بل ورور یا خور به دننه بهتر نظریات سره راشي. دا زما شخصي نظریات دي او تاسو سره شریک کوم. اولین کار چې موږ دفعتاً کولی شو په افغانستان کې هغه توریزم ته اجازه ورکول دي، ځکه افغانستان په تیرو 50 کلو کې همیشه دپاره یو بند هیواد پاتې شوی دی او په دنیا کې کافي خلک شته دی چې هغوی غواړي یو هیواد وګوري، نوی هیوادونه. همداسې خلک شته دی چې مختلف ملکونو تللي دي. متاسفانه دنیا ټول یو ډول شوی دی چې کوم شی ته په امریکا کې ګوري همغه شی په مالیزیا کې دی، همغه شیان په سنګاپور کې دي. یعنی دنیا چې هر طرف ته ځي متاسفانه چې همغه شیان ګوري، همغه هوټل دی، همغه مکډونالډ دی، همغه KFC ده او همغه نور اسباب دي چې کوم په امریکا کې ته مخکې نه کتلی شي. لیکن افغانستان کې یو خاص خصوصیت دی چې دنیا نه مکمل متفاوت دی، بدل دی. نو دا مطمئن یم چې کافي خلک به غواړي چې افغانستان وګوري او بلکې منفي عکس د افغانستان په دنیا کې دی دا هم دې سره ختمېدلی شي او دې ته پیسې هم نه دي په کار چې موږ دفعتاً پکې سره مګزاري وکړو. یو محدودو پیسو باندې یو ښه سټراټیجي باندې موږ کولی شو په افغانستان کې د میاشتې میلیونهاو کسان د کال راولو او ډېر زیات پیسې دلته راوړي. ځکه یو کس موږ په ټول کال کې 1 میلیون کسان افغانستان ته جذب کو او یو کس $1000 هم مصرف کی، فکر کوي څومره کسان به دلته پیسې راوړي او څومره خلکو به اقتصاد جوړ شي. خصوصا واړه تجارتونه به ډېر ګټه وکړي ځکه چې صحتمند څوک صحت ته راځي هغوی پاپړ اخلي، بسکټ اخلي، بل شی اخلي، هوټل کې پاتې کېږي، هغه ټول هر یو کس اقتصاد جوړېږي. او همیشه دپاره اقتصاد چې دی غټو کمپنیګانو نه جوړ کړی بلکې واړه کمپنیګانو واړه بزنسونو اقتصاد جوړ کړی دی. مثال درکم، مالیزیا هیواد 19 میلیون سیلانیان لري د کال او د هغوی یو خاص ډول د GDP چې دی اقتصاد په سیلانیان باندې ولاړ دی. په همدې ډول تاسو برونای وګورئ، دوبۍ وګورئ، همچنان که لندن وګورئ. نو موږ باید خاص پلانونه جوړ کړو چې څنګه چې کوم کله دلته صحت ته راځي هغوی ته سهولتونه جوړ کړو، د هوټل سیستمونه جوړ کړو، امنیتي امکانات ته برابر کړو، همچنان مارکیټینګ چې څنګه افغانستان مارکیټ کړو د مختلف جدا ویډیو به ډکه شي چې څنګه افغانستان د سیلانیانو لپاره مارکیټ کړو. دا یو شی دی چې موږ دفعتاً کولی شو، هیڅ یو غټ بودیجې ته ضرورت نه لرو. دویم، فریلانسنګ. تاسو په دې پوهیږئ چې افغانستان په دنیا کې تقریبا 1 بلین کسان فریلانسنګ کوي. اوسط فریلانسر معاش چې دی $25 دی. په بنگلادیش GDP په فریلانسنګ ولاړ ده. په پاکستان کې 1 میلیون فریلانسران دي او په ایران کې هم چنان. په افغانستان کې څومره لرو؟ تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان زموږ نږدې هیوادونه وګوره، چاینا وګوره، یوکراین وګوره، همداسې نور هیوادونو ته مثال درکولی شم. فریلانسنګ څه شی کولی شي افغانستان ته؟ فریلانسنګ به دفعتاً زموږ کوم ځوانان چې د پوهنتون نه فارغ دي، بعضې سکیلز لري چې هغوی دفعتاً خرڅولی شي. متاسفانه افغانستان کې کار کولو امکانات نشته دی. دوی کولی شي په ډېر په ارزانه قیمت باندې دنیا مختلف کمپنیګانو سره کار وکړي، که هغه امازون دی، که ګوګل دی، که حتی واړه کمپنیګانې هم چنان دي، دوی کار کولی شي. ځکه نن سبا تقریبا 85% کاري امکانات چې دي آنلاین شوي دي. تاسو کولی شئ 85% کمپنیګانو کارونه آنلاین وکوئ. که څوک غواړي چې دغه بخش کې کار وکړي، زه مطمئن یم چې 6 میاشتې کولی شي UX/UI ولولي، فرنټ اینډ ډیزاین ولولي، کولی شي ډیټا ساینس ولري. یعنی داسې مهارتونه چې په 6 میاشتو کې یو کال کې زده کولی شي او په دنیا کې کار کولی شي. کم سے کم ستا معاش به $2000 $3000 $10000 وي. یعنی زه هم دا اوس کسان پیژنم چې په لغمان کې د ورځې $500 پورې ګټلی شي، امکان لري. په هلمند کې یو ځوان دی چې شغاسي ماشاءالله $50 د ساعت هغه اخلي چا سره چې آنلاین کار کوي. نو زما هدف دا دی دا کار کیدونکی دی. تاسو کولی شئ دغه مهارتونه په یولرنا کې هم ولولئ یا نور کورسونو ځایونو ته ورشئ چې دغه مهارتونه ولولئ او ځان پوه کړئ او فریلانسنګ باندې دفعتاً کار وکړئ. پاکستان دولت خاص توجه ورکړې ده فریلانسنګ دپاره، بنګلادیش خاص توجه ورکړې ده، همچنان که تاسو وګورئ نیپال او هندوستان خاص توجه ورکړې ده. بنګلورې چې د نوي میګا سټي جوړه کړه چیز دپاره د فریلانسنګ دپاره، ټیکنالوژي دپاره، هغه ته سیلیکن ویلي د امریکا وي، بنګلور ته، ځکه چې هغوی پوهېدل چې دنیا دلته روانه ده او موږ باید هلته ځان ورسو. نو دولت خاص توجه ورکړه. که د افغانستان دولت وکولی شي تجاران همداسې نور کمپنیګانې فریلانسنګ سپورټ کړي، مطمئن یم چې د ډېرو ځوانانو مشکلات به حل شي. ښه انکم به ولري، ټیکس به ورکړي، کراګانې به قیمته ورکړي
متنده به اتوماتیک په افغانستان اقتصاد باندې تاثیر وغورځي لکه څنګه چې بنگلاديش پاکستان او هندوستان په اقتصاد باندې تاثیر غورځولی دی. دریم چې زه دفتن مشوره کولی شم هیڅ یو بجټ ته ضرورت نشته دی هغه صادرات دي زمونږه د ده په ځای چې موږ خپل صادرات هم دلته په تجاران خرڅ کړو که پاکستاني دي که ایراني دي ولې نه موږ کارګو جوړه کړو ایران سره وبخښئ چاینا سره ډایرکټ اروپا سره که هغه موږ هر یو شی خرڅو د ده په ځای چې موږ په افغانستان مارکیټ کې خرڅ کړو تجاران همداسې نظام باید توجه شي تر څو پرې وکولی شي ډایرکټ امریکا او اروپا او روسیا او چاینا سره ډایرکټ قرارداد وکړي. مثلا زموږ جلغوزی دی کولی شي کافي پیسې وکړي حتی زمونږ تور توتان او همچنان انځر په تیر کال کې موږ وکولی شول $119 میلیون باندې خپل انځر خرڅ کړو. فکر وکوئ که دا موږ ډایرکټ اروپا ته ورکړو خپل چارمغز جلغوزی انځر نور همداسې میوجات چې موږ ډایرکټ په اروپا باندې خرڅ کړو نو څومره به ښه وي. دا ورته ویلی شم دا ناممکن نه دی. پیور جوس په قندار کې دی لیکن د هغوی پروډکټ جوس ما په خپله په لندن کې لیدلی دی او د هغه رئیس سره ناست یم ما لیدلی چې هغه څومره ماشاءالله ښه کار کولی شي. د قندار کې شرکت دی په قندار کې فابریکه ده لیکن مال خرڅوي په لندن کې. نو موږ دا کار ډېر زر کولی شو په کمو پیسو کولی شو تر څو پورې خپل مواد په جیګ قیمت خرڅ کړو. دنه بعد دنه چې موږ ټول موږ تمرکز او د فروشاتو ځای پاکستان وي یا ایران وي کولی شو دوی نه موږ بغیر نور هیوادونه هم وګورو که هغه ګلف هیوادونه دي یا که یوروپ دی او که امریکا ده. څلورم زما به مشوره دا وي چې په افغانستان کې ځمکه ډېره زیاته ده او افغانستان یو هیواد دی چې اوبه هم لري هغه اوبه چې قابل د استفادې دي هم زراعت ته هم څښلو ته. بل کاریګر پکې ارزانه دی. په دنیا په یو هیواد کې هم دونه ارزانه کاریګر نه ګوري کوم چې په افغانستان کې دی. ځمکه شته اوبه شته کاریګر شته نو بیا ولې خلک زراعت ته توجه نه ورکوي. کلیوالي زراعتونه او مالداري باندې تاسو تمرکز مه کوئ. لاړ شئ عصري زراعت وګورئ چې تاسو ته ډېر نتیجه درکړي ډېر تاسو ته حاصلات درکړي او زما تقاضا به دا وي وزارت د زراعت نه همداسې نور ګامونه چې خلک په دې کار کې سپورټ کړي. زه چې کوم بحث ما ترکانو سره کړی چې کوم په افغانستان کې کار کوي هغوی زراعت ته هم توجه کړې ده او موږ په خپله په قمر بنسټ کې په زراعت باندې خاص توجه کړې ده او افغانان بلد دي زراعت او مالداري سره. نو دغه ځای باید موږ نور هم سپورټ کړو تر څو پورې دا کوم کلیوالي خلک چې دي هغوی نشي کولی په ټکنالوژي یا په ټوریزم باندې یا په نور مسایلو باندې ډېر زیات کار وکړي ځکه جلغوزی نه لري ماشاءالله ځمکې او پټي لري لاسي کار کولی شي. دوی باید په دې سکټر کې سپورټ شي تر څو پورې هغوی هم مصروفه شي او ډېر زر کولی شي خپل اقتصاد جوړ کړو. مثلا یوکرین په زراعت باندې واقعا کافي غنم ورکوي ټوله دنیا ته. خپل امریکا د خدای بلا غنم او وریجې جوړوي. ته په همداسې وګوره چې ملیزیا انډونیزیا وګورئ چاینا وګورئ چې وریجې او غنم خلکو ته ورکوي. همداسې نور زراعتي شیان چې دي موږ باید ماشینونه راوړو نوي بوټي راوړو نوي زراعتونه امتحان کړو تر څو پرې وکولی شو ښه نتیجه لاسته راوړو ښه حاصلات لاسته راوړو او دې کې باید خلک توجه ورکړي. پنځم کوم چې آخري دی دا باید اصل کې دویم یا دریم وي ما په اخره کې اچولی په افغانستان کې باید قراردادونه دفعتاً بدل شي. ولې دا خبره کومه متوجه شي. دو مثال در کومه مخابراتي شرکتونه کوم قرارداد چې شوی دی MTN دی او که اتصالات دی داسې قرارداد شوی دی چې دوی هیڅ حق نه لري چې یو سرمایه ګذاري په افغانستان کې وکړي. فکر مثال در کوم د دوی کوم تعمیرونه چې په کرا نیولي $40,000 د میاشتې دي دا یو وخت کې $1,00,000 لیکن په دې تیرو 20 کلو کې نه 15 کلو کې دوی څومره کرا ورکړې ده. حتی موټر اجازه نه لري چې خپل ځان ته واخلي او استفاده کړي ځکه دوی سره کوم قرارداد شوی افغانستان کې به سرمایه ګذاري نه کوي. موږ باید هر هغه کمپنۍ چې د $1,000,000 نه ډېر امکان په افغانستان کې لري ډېرې پیسې ګټي موږ باید هغوی سره داسې قرارداد وکړو چې 25% پیسې ته باید دوباره سرمایه ګذاري کړي په افغانستان کې. فکر وکړه چې MTN یو کمپلیکس جوړ کړی وی اتصالات موږ ته یو سوپر مارکیټ جوړ کړی وی یو غټ ځای جوړ کړی ټاور جوړ کړی وی یو خار موږ ته جوړ کړی وی. فکر نه کوي چې دا $1,000,000 چې ډایرکټ د افغانستان نه ووتل دا بیرته دلته سرمایه ګذاري شوي وی زرهاو کسانو ته به کار نه پیدا شوی افغانستان اقتصاد به نه ښه شوی. متاسفانه دلته یو اقتصادي جرم شوی دی چې هیڅ یو ملک به تا اجازه درنه کړي ته مکمل پیسې خپلې وباسي. همدا دلیل دی چې کیو نت په مختلف ملکونو کې بند شو ځکه چې هغوی ټولې پیسې ویستلې په 20 ملکونو کې هغوی بند کړه دا کیو نت. همدا دلیل چې ټولې پیسې ویستلې. نو ولې موږ د ټولو کمپنیګانو دوباره قراردادونه ونه ګورو چې دا قرارداد دوی څنګه کړی ټولې پیسې دوی ځنه وباسي او کله د سرمایه ګذاري لري. نن MTN خرڅه شوې ده دا باید نه وای خرڅه شوې بل چا خرڅه شوې ده که دوی کافیل ته سرمایه ګذاري کړی وای نن به MTN خپل کمپنۍ په افغانستان کې نه خرڅوله په بل چا باندې ځکه سرمایه ګذاري نه ده کړې
څادر سره دی چې کله مو غواړي وتلی شي ځکه چې کوم سرمایه‌ګزاري کړې ده هغه په اسانه خرڅی شي که دوی دلته سړک جوړ کړی وی یعنی سړک کولی شي پرایویټایز کړي ته کولی شي یو مارکیټ جوړ کړي ته کولی شي یو ښارګوټی جوړ کړي ته کولی شي یو غټه شفخانه جوړه کړي نو د خدای بلا کارونه دلته کېدل د خدای بلا فکر کوم صحیح حالت نه دی خو لیکن دلته ډېر زیات کارونه کېدل او افغانستان اقتصاد جوړ شو سره نو زما به تقاضا دا وي چې دوباره به ټول قراردادونه ولیدل شي چې $1,000,000 نه ټول انکم زیات لري یا کېږي چې $15,00,000 چې خلک انتخابوي او دا قراردادونه باید بدل شي تر څو پورې هغه قرارداد دوباره وکتل شي کوم چې د افغانستان په ګټه دی نو انشاءالله دا 15 شیانو چې دفعتاً موږ پرې کولی شو کار همداسې 15 شیان به زه نور مشورې ورکم او بیا به په اوږدمهال اقتصادي پلان باندې بحث وکړو چې اوږدمهال باید افغانستان څه وکړي تر څو کولی شي یو سوکاله هیواد د اقتصادي ادرس نه پاتې شي جزاک الله خیره